سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. په فراه کې د افغان ځواکونو په دوو جلا عملیاتو کې 14 طالبان ووژل شول. په دغه عملیاتو کې چې تېره شپه او نن سهار د بالابلوک ولسوالۍ په شیوان او کنسک سیمو کې ترسره شوي، 4 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. یو کس په ارزګان کې طالبانو ته د وسلو د برابرولو په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دا کس چې حکمت الله نومیږي غوښتل یې د یو موټر په وسیله د دهشکې لسګونه صندوق مرمۍ طالبانو ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېر ماښام په ټرینکوټ ښار کې نیول شوی دی. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې د نیول شوي کس له کوره یو شمېر نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د روان زیږیز کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې 950 ولسي وګړي وژل شوي دي. دغه بنسټ دغه هیواد کانګرس ته په یو راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې 2214 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د پرېکنده ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې د 80 کسانو د وژل کېدو او 55 د ټپي کېدو مسؤلیت د بهرنیو ځواکونو، د 88 کسانو د وژل کېدو او 90 کسانو د ټپي کېدو مسؤلیت د افغان ځواکونو، د 178 کسانو د وژل کېدو او 1970 د ټپي کېدو مسؤلیت د اورپکو ډلو او د 40 کسانو د وژل کېدو او 90 نورو د ټپي کېدو مسؤلیت په جګړې کې د ښکېلو نامعلومو ډلو پر غاړه دی. په افغانستان کې د نړیوال بانک او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي افغان راستنېدونکي کډوال له اقتصادي ستونزو او د کاري موقعو له نشتون سره مخ دي. د دغو بنسټونو د یو نوي راپور له مخې د هغو افغان کډوالو اقتصادي وضعیت او د ژوندانه شرایط چې د 2014 کاله تر 2018 کال پورې خپل هیواد ته ستانه شوي، نظر هغو کډوالو ته چې تر اوسه پورې په پاکستان کې ژوند کوي خورا زیات ستونزمن بلل کیږي. د دغه راپور د معلوماتو له مخې ډیری بیرته راستنېدونکي کډوال د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري، نو اړینه ده چې د دوی ستونزو ته د رسېدنې په موخه یو لړ بیړني هواراړخیز ګامونه د اړوندو ادارو لخوا طرحه او عملي شي. د ملي امنیت سلاکار وایي د ټاکنو او د ولسمشرۍ د نمایندانو امنیت خوندیینه د حکومت په جدي لومړیتوبونو کې دي. حمدالله محب تېره ورځ د امنیتي سکتور په سرمشریزه ناسته کې اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ولسمشرۍ نمایندانو امنیت د ټاکنیزو موادو لیږد رالېږد او د ټاکنیزو دفترونو او حوزو خوندیتوب ته اساسي پاملرنه وکړي. د نوموړي په باور د امنیتي چارو په ښه سمبالښت سره به نه یوازې دا چې په ټاکنو کې د ولس ونډه پراخه شي، د هغو د رایو ساتنه هم کیږي. او یو کس په هرات کې د قتل په تور د پولیسو لوري ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کس تېره ورځ د هرات د 9مې ناحیې اړوند په درب ملک سیمه کې پر 2 کسانو ډزې وکړې چې په پایله کې یو کس وژل شوی او بل یې ټپي دی. تر اوسه د دغې پیښې لامل نه دی روښانه شوی، خو ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.